المؤمنين في حديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم قال فإلى أين قال ها هنا وأشار بيده إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم وبه قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أيمن رضي الله تعالى عنها فجاءت أيمن رضي الله تعالى عنها فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا نعطيكم وقد أعطانيها أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد رضي الله تعالى عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العلقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فأدى الحكم إلى سعد رضي الله تعالى عنه قال إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا رضي الله تعالى عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم وإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت قد وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد رضي الله تعالى عنه يضو جرحه دما فمات منها وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا الشعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
يوم قريظة لحسان أوهجهم أوهاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت أهجر المشركين فإن جبريل معك. با په بیان د بیرته راتګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزوې د احزاب نه او بیا وتل د بني قریظه ته محاصره کول د بني قریظه ولره. ام المؤمنین وی چې غزوه د خندق چې خلاصه شوه پرونه چې موږ تاسو ویل چې نور به بیا سبا ته ذکر کوله خیره دا شپه کې دښمنان دین وتښتېده. رب کریم هوا په مسلطه کړه په سهار کې بیغمي شوه چې دښمن لاړ شکست وخوړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه مبارکین راغله کور ته. پیغمبر علیه السلام سر مبارک پریمینځو غسل وکړو ځان صفا کړ. جبرائیل علیه السلام راغی. پیغمبر علیه السلام ته وی تا اسلحه کېښوه قسم د که موږ او اسلحه پرېښي وروځه چیرې بني قریظه په طرف باندې. نبی علیه السلام هم روان شو بس د بني قریظه په طرف. دا اول روایت کې لنډه خبره ده. دوم روایت کې حضرت انس رضی الله عنه وی لکه زه رابطه چې زه درته وایم چې شی باید نه کړي لکه زه هغه ګردونه چې د بني غانم د قوم په کوڅو کې جګېده د چی شي نه جګېده موکبه جبریل علیه السلام دا د پاچایانو آسان هم تر نور خلکو امتیاز لري. هغه شاهانه مزل د جبرائیل علیه السلام چې په دغو لیارو کې کېدو د هغه اسمانو د پښو نه چې کوم ګردونه پورته کېده لکه زه چې اوس هم وینم. چې بني قریظه ته نبی علیه السلام وروان و. دا بل روایت کې پیغمبر علیه السلام یوم الاحزاب ویلې د مازدیګر لمونځ به څوک نه کړي چې تر څو بني قریظه ته نه یې رسېدلی. په لیارې چې روان و بعضې خلک په لیارې کې دي چې د مازدیګر وخت په راغی نو دغو خلکو کې صحابو کې اختلاف جوړ شو. بعضې ویلې لمونځ به دلته نه کړو چې تر څو نه یې رسېدلي بني قریظه ته ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی. او بعضې ویلې دي چې نه لمونځ به وکړو د موږ نه مطلوب دا نه و چې لمونځ بې وخته کوي. مطلب دا و چې ځان په کوشش وکړي بني قریظه ته ځان ورسوئ. چا په لیارې لمونځ وکړو چې پیغمبر علیه السلام شاته پسې ورغی نو دا قصه ورته وشوه. یوې ډلې باندې هم رد ونه کړو. اوس دلته لږ خبر وکړو. دلته د مازدیګر د لمانځه خبره راغله لا یصلین احد العصر. په یو روایت کې وایي د ماسپښین د لمانځه خبره راغلې ده. تطبیق محدثین کرام دا کوي چې دا د احزاب واقعه چې ختمه شوه په دا ورځ کې چې صحابه د خپل ځان صفایي پیغمبر علیه السلام صفایي وکړه د ماسپښین وخت و چې جبرائیل علیه السلام راغی. دلته بعضې خلکو د ماسپښین لمونځونه کړي وو ځکه ټول جماعتونه خو په یو وخت لمونځ نه کوي. بعضې نه و کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام ویل چې اوزه نبی علیه السلام صحابه ته اعلان وکړه. بعضې خلکو چې ماسپښین لمونځونه نه و کړي یغو ته د ماسپښین لمونځ وکړو چې نه به یې کوي چې تر څو هلته نه یې رسېدلي. او چا چې کړي وو یغو ته د مازدیګر لمونځ وکړو چې هلته بیا رسوئ. نو دواړه خبرې وایي صحیح دي. د ماسپښین هم صحیح د مازدیګر هم صحیح. دومه خبر دا چې دغه دوه ډلو د صحابو مبارکینو یوې ډلې په ظاهر د امر د پیغمبر علیه السلام عمل وکړو چې لمونځ به دلته نه کړو چې تر څو هلته نه یې رسېدلي. ولې پیغمبر علیه السلام امر کړی. حتی بعضې قول راغلی دي چې کلونه که په دغه لیار تېر شي لمونځ به نه کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې به عمل کوو. بلې ډلې لمونځ وکړو. اوس کوم یو په دغه کې حق ته رسېدلی دواړه خو اجتهاد و. څوک یې هغه ته هغه ډله بهتره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر تعمیل یې وکړو. څوک یې نه دا بله ډله بهتره ده. دغه دواړه فضیلته وګټل. لمونځ هم په خپل وخت کې وکړو او ځان هم بیا بني قریظه ته ورسوه. مطلب خو دا و چې یعنې جهاد کې سستیا ونه شي درنه. دواړه یې وکړل. لمونځ هم په خپل وخت کې
او هلته بني قریظه ته هم ځان ورسوه. دا بل روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مهاجرین مبارکین چې پیغمبر علیه السلام نه مخکې بعضې تللي وو بعضې شاته راغله مدینه منورې خلکو خدای الله انصار و مبارکینو ته جنت الفردوس ورکړي سخته لویې قربانۍ وکړې خپل باغونه ونې ورکړې یعنې حتی لکه یو واقعه کې یو صحابي حضرت عبدالرحمن ته ویلې دوه مې ودونه دي که ویې ګوره چې کوم یو د خوښې هغه به زه طلاق کړم هغه واده بیا ته وکړه نو دا ونې یې ورکړې وې باغونه دا تر دغه وخته پورې د مهاجرینو سره وی چې ربي کریم مسلمانانو ته د یهودو مځکې په لاس ورکړې بني قریظه او بنو نذیر دا باغونه یې چې ونیوه خو د فی مال د جنګ خو نه شو که نه د ډاره تسلیم شوه پیغمبر علیه السلام انصار مبارکین را جمع کړه او ورته ویې که تاسې خوښه وي دغه مالونه به دا باغونه د بنو نذیر او د بنو قریظه او به زه مهاجرینو ته ورکم هغه تاسې چې کومې ونې خپلې دی ته ورکړې وي هغه به بیرته تاسې ته درکړي خو انصار مبارکین عجب قربانۍ وي هغه څه ورته ویې هغه ورته دغه نوې مځکې باغونه هم دی ته ورکړه هغه د موږ باغونه دې هم د دی سره وي دواړه دې وي دی سره وي نه غواړم موږ خو انصارو بیا مهاجرینو هم دغسې غیرت و یغو بیا ویل نه دا به بیرته ورکول کیږي پیغمبر علیه السلام چې هغه ونې انصارو مبارکینو ده ته سپارلې وې او خپلو صحابهو ته یې ورکړې وې اعلان یې وکړو چې دغه ونې بیرته ورپرېږدي انصارو ته تاسو ته د نوي باغونه درکوم حضرت انس وی د ما کورنۍ زه م ورولېږلم پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبر علیه السلام خو هغه ونې بیرته واپس کوي هغه باغونه هغه یې موږ باغ هم چې ته ورشې خبر ورسره وکړې نو خو موږ ته به هم بیرته راکړي وای هغه د موږ ونې حضرت نبی علیه السلام ام ایمن رضی الله عنها ته ورکړې وې ام ایمن حاضنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیه السلام د قبلهګاه صاحب مینځه وه په میراث کې د هغه نه نبی علیه السلام ته پاتې شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو خو کانکای یا لیا پیدا نه و قبلهګاه صاحب وفات شو یا یې ده په کنکوني وفات شو دغه مینځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی په غېږ کې ګرځولی ده به د دغه وجې نه مور ورته ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی شوم دې ته به مور ویلې بیا نبی علیه الصلاة والسلام خپل متبني حضرت زید ابن حارثه ته په نکاح کړه دغه اولادونه هم ټول ورته محبوب و حضرت اسامه سره ډېر محبت و دغه را روان دي دغه د زوی سره محبت و د دې د بل زوی سره محبت و د ټول خاندان د دې سره ډېر محبت کوه نو دا ونې هغې ته ورکړې وې زه هغې ته ورولېږلم زه ورغلم حضرت ام ایمن رضی الله عنها ته مې وویلې چې موږ ونې ذاتي بیرته موږ ته راپرېږده نبي علیه السلام ته هغې ویل قسم ده که یې درکړم د ما په غاړه کې څادر رابند کو ورکشه کړم پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفقت کوي چې ای مورې دغه ورکه د دغه په عوض کې به تا ته نورې خرماوې درکړم مثلا 5 خرماوې دي د هغه په عوض کې به لاس درکړم دې ویلې نه ولاکه ورکړه خو باغ به نږدې و پیدا یې تر لیدلې وه بل ځای به لرې و سپین سری به و تګ و راتګ به یې نه شوی کړی حتی روایت کې راځي چې نبی علیه السلام لاس چنده ورکړې بیا یې پس هغه نه ورپرېښي دلته د احنافو یو بل مسلک ثابت شو دا هدیه چې څوک چاته ورکړي بیرته رجوع کړی شي که نه شي کړی دا نور ائمه خو یې چې رجوع نشته احناف عمل مکروه ده خو کړی شي چې شی موجود وي تصرف لازمه یې نه پکې کړی بیرته رجوع کړی شي دلیل دغه ده دلته دغه د بیرته انصارو ته رجوع راغله که نه هغه شی بیرته ورته وسپارل شو که نه څوک دلته وایي چې نه دا خو امانت و هبه نه وه رجوع خو په هبه کې نه ده صحیح دا خو امانت ورکړی وي احناف نه امانت نه و که امانت یې ورکړی وي ام ایمن انکار کوو چې هغه هم پوه وی چې دا د ما سره امانت دی ملکیت مې نه ده خو بیا یې ولې انکار کوو خو هبه خو افاده د ملکیت کوي
ځکه دې انکار کوو. بهر تقدیر دا ځان ته خپله مسله ده. دا وروسته روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه مبارکین چې ورغله بني قریظه یې محاصره کړه. د دغو ډېرې غټې غټې کلاګانې وې، مضبوطې دوی په هغو ډېر نازېده. خو هلته محاصره ورنږدې کېده دی خدای پاک ورخطا کړه. 15 شپې محاصره یا زیات اقوال هم کې راغلي. دوی چې ورخطا شو نو غاړه یې کېښوه حکم د پیغمبر علیه السلام ته چې غاړه یې کېښوه. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې په مدینه منوره کې اوس و خزرج او بنو قریظه بنو نذیر غټ غټې ډلې د یهودو دغه وې او د انصارو اوس و خزرج. د خزرج قوم حلیفانه دوستۍ پخوانۍ د بنو نذیر سره وې چې بنو نذیر هلته محاصره شوه. هغو چې غاړه کېښوه عبدالله ابن ابی ابن سلول د خزرج د قوم سردار ورغی نبی علیه السلام ته سپارښت شروع کړه چې دغه د موږ حلیفان دي وژنه یې ما تلاوتنه بشي. نبی علیه السلام یې سپارښت قبول کړ. دغه بنو قریظه بیا د اوس د قوم حلیفان وه. دا راغله پیغمبر علیه السلام ته دغه هم سپارښت شروع کړه چې د هغو سپارښت د هغو په باب کې ومنو، د موږ سپارښت ومنه د دوی په باب کې. پیغمبر علیه السلام ورته ویل صحیح ده، خو دا فیصله دې د تاسې سردار وکړي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه، د تاسې سردار دی وکړي. حضرت سعد رضی الله عنه دا د بل روایت خبره وزاتې رامخته کو. غزوه د خندق کې په هغه جنګ کې چې غیشي د لرې نه سره ویشتل کېده، یوه کافر دی په دغه غټ رګ باندې وویشت او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جماعت کې خیمه ورته درولې وه چې د بیمار پرسۍ دپاره به زه لنډ ورځم د ده نه به پوښتنه کوم. په دغه جماعت کې یوه بله خیمه هم ولاړه وه د بن غفارو. دا لاس مبارک وپړسېدو، وینې نه ونوو، بیا به یې داغ په ولګوه، 2 یا 3 وارې په ولګوه. نو هلته دا زخمی ده چې دې غاړه کېښوه. دا د اوس قوم سید د موږ سردار د فیصله وکړي. هلته بنو قریظه ته هم حال ورغی چې فیصله وسپارل شوه د تاسې حلیفانو ته. نو ډېر خوشحاله و، کلاو نه راووته چې خبره خو ذاتي اسانه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد رضی الله عنه ته څوک ورولېږل چې ورشه ورتیا راشه. په خره سپور ده راغی چې دغه ځای ته راورسېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دلته ناستو صحابه ورته ویلې قوموا الی سیدکم، جګ شئ د خپل سردار احترام ته، یا په بعضې روایتو کې قوموا الی خیرکم، جګ شئ هغه بهتر دی تاسې ته. د جګېدن مسله به پرېږدو، یو وارې به دغه خبره خلاصه کړو. حضرت سعد رضی الله عنه چې کوز شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې دغه خلکو د تا فیصلې ته غاړه ایښې ده چې ته څه فیصله کوې. ده ورته ویلې د ما فیصله دا ده چې د بني قریظه کوم جنګیالان دي چې جنګېده دا د ټول مردار شي. ښځې، سپینګیري، هلکان دا د غلامان او مینځې شي. مال د غنیمت چې د مسلمانانو په منځ کې د تقسیم شي. نبی علیه السلام ورته ویل د الله تعالی فیصله تا وکړه یا د ملایکې. وایي دلته د حضرت سعد د فیصلې په وخت کې جبرائیل امین راغی، تصدیق یې وکړو چې الله تعالی ته هم دغه محبوبه ده. د یې ټول بوتله دا ځوانان د انصارو یوه کونډه وه، د هغې کور و، د هغې په کور کې یې بندیان کړه. بیا یې د باندې کډي به ورته ایسته، 2 3 به یې رایسته، په یو ځای کې به یې حلالول، مردارول به یې. 400 کسان د دوی هلته مردار کړه. دا نور ښځې و، کنکي و، سپینګیري، دا یې غلامان او مینځې تر جوړ کړه. اوس بېرته راشو د حضرت سعد رضی الله عنه په باب کې چې د قیام خبره راغله. جګ شئ سید ته. دا جګېدن چا ته څنګه ده
جګېدن چاته څنګه ده نو تفصیلی خبره لږ به وکړو ځکه دا خبرې ځای په ځای بیا هم راځي او موږ تاسو په وخت کې په دغه کې بعضې خلک غږیږي هم نو درېدن د احترام دپاره یو قسم خدا ده د جاهلیت په دور کې عادت و د قوم سردار به مثلا چې دل مجلس ته راغی دی به ناست و دا خلک به که یوه ګنټه دی ناستو که 2 ګنټې ناستو دا خلک به ټول په ولاړې ورته ولاړو یوه طریقه د قیام دغه ده چې مشر ناست د ده د قدر دپاره دا ټول خلک په پښو تر یوه وخته ولاړ وي چې تر څو دی ناست وي دا قیام حرام ده ناروا ده نبی علیه السلام یې لوی عذاب دغه چا دپاره ده چې په دې خوشحاله کیږي چې خلک د بوتانو په شکل ورته ولاړ وي حدیثونه را روان دي دا قیام ناروا دوم یو سړی متکبر ده تقاضا د دې لري چې ماته د خلک جګ شي معنا یې د اثر ښکاره علامه یې دا ده چې څوک چې ورته جګ نشي بیا دی خفه کیږي بیا شکایتونه پسې کوي دومره بې قدره خلک دي د چا مشر قدر هم نشته ورسره چاته لا عقل جګیږي هم نه داسې سړی چې مقتضي وي د قیام دپاره چې ماته د خلک جګ شي دختم درېدن حرام ده ناروا ده تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تکبر حرام ده که نه ده دی متکبر دی ته تکبر نورم ورزیاته داسې خلکو ته قیام دا حرام ده دا دوه دریم قسم قیام یو څوک ده ظاهره مطالبه د قیام خو نه لري که څوک نشي جګ شکایت خو په ښکاره نه کوي لیکن طبیعت دا ده چې خوشحاله کیږي په دغه جګېدن باندې ګورې غوښتنه خو نه کوي خو طبیعت دا ده چې خوشحاله کیږي اوس دلته عین تکبر نه ده خو خطره د تکبر ده چې سړی خوشحاله کیږي اخر بیا لوی تر شروع کیږي دغه وخت کې داسې سړي ته جګېدن بیا مکروه ده هغه اول 2 قسمه حرام و دا بیا جګېدن داسې سړي ته دا مکروه ده درې څلورم یو سړی راغی د لرې ځای نه ملګری ده اشنا ده یو خوشحالي خدای پاک دته نصیب کړې ده ته د مبارکبادۍ دپاره ورجګېږي قیام ورته کوې د تبوک په غزوه کې چې 3 نفرو توبه وځنډېده بیا چې توبه قبوله شوه چې هغه حضرت کعب راغی صحابه مخې ته ورجګ شوه د مبارکۍ دپاره دا قیام مستحب ده په یو مسلمان خدای پاک خوشحالي راوستلې ده ته د هغه دپاره د ملاقات ورجګېږي مستحب الله تعالی دوم چاته نعمت ورکړی د هغه نعمت د مبارکبادۍ دپاره ورجګېږي دا جګېدن مستحب یو څوک قادم ده د لرې ځای نه راغی ستړی مشي دپاره ورجګېږي دا هم مستحب حضرت جعفر تللی و په سفر چې راغی پیغمبر علیه السلام مخې ته ورجګم شو غېږ یې ورکړه په ټنډه یې مچم کړه حضرت زید که حضرت اسامه حضرت زید تللی چې رسول الله غږ یې واورېده چې راغی د ډېرې خوشحالۍ نه څادر یې وانغوست لوڅ ور ووت لنګ خو یې و حضرت عایشه وی نه ما مخکې داسې لوڅ لیدلی و د چا د ملاقات په وخت کې نه مې شاته د خوشحالۍ نه لوڅ ور ووت غېږ یې ورکړه دا هم مستحب راشو صرف آخري دا د موږ ځای ته دا 3 قسمه مکروه حرام 3 قسمه مستحب دا اووم قسم د چا د احترام دپاره جګېږي دا یې نه ده مقتضي ده کې د تکبر لحاظ نشته او ټول مجلس ورته ولاړ نه یې خو مجلس ته راغی استاز ده شیخ ده یو نیک سړی د متقي د ده د علمیت د تقوا احترام کوي جګېږي دغه جګېدن څنګه ده نو ویې دغه جګېدن جائز نه بلکې مستحب ده خو په 2 شرطو
دلته اوس تفصیل ده پکې جائز بلکې مستحب ده خو په دوه شرطو. یو شرط ده چې مخکې لا موږ ویلې چې هغه سړی به خپله مقتضي د جګېدن نه وي. که مقتضي د جګېدن و متکبر د تکبر په صورت کې خو معاونت ناروا ده. دوم دا چې داعی به د قیام په تا کې موجود وي. داعی دا معنی د ده د علمیت یا د ده د تقوا د ده د نیک عمل احترام د په زړه کې ده په دغه نیت چې کېږي. او که نه د ریاکاري دپاره جګېږي یا د شرمه چې دا ټول ملګري جګېږي ته چې نه جګېږي شرم ده. دا خلک به وایي دا نور ملګري به وایي چې دی اوس استاد ته هم نه جګېږي. د دی لحاظ دې وکړو د ده لحاظ نه د ده د علمیت د ده د تقوا لحاظ نه د خلکو په لحاظ باندې یا خلکو ته ځان ورښیي چې زه خو هم د استادانو دومره قدر کم یا د خلکو د شرمه چې دوی ټول جګېږي شرم ده. دا بیا ناروا ده. که داعي و دا معنا ده کې تقاضا نشته او تا د ده د علمیت د ده د تقوا د ده د یو نیک صفت لحاظ کو قدردانی دې کړه. دا بعضې خلک وایي چې قیام ناجایز ده. دا مسله بل ځای کې بیا را روانه ده چې نبي علیه السلام نه محبوب څوک خو صحابه ته بل څوک نه و. خو نبی علیه السلام به راغی صحابه به نه ورته جګېده. ولې په دا پیده چې دی په خفه کېږي په هغه حدیث باندې تمسک کوي. هلته ښه تفصیلي نور بیا را روان دي خو هغه ځای به هم دلته ذکر کو څه ذاتي به بیا دا مشکل نه وي پکې. نو هلته وایي چې یو خو نبی علیه السلام د ځان په باب کې خفګان ښکاره کوو چې څوک ورته جګېږي. وجه یې بله وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خلکو محبت زیات و او ده ته خدای پاک عظیم مقام ورکړی و. نو د دغه دپاره چې په دغه ډارېدو چې اخر به صحابه سجدې راته شروع کړي قدردانی کې به غلو وشي تر حد زیدن لکه د حضرت عیسی علیه السلام په باب کې. نو د خپل ځان په باب کې احتیاط ډېر کوه. په دا پیدو د صحابه خو نهایت زیات عشق و محبت و. اوښ سجده وکړه پیغمبر علیه السلام ته حضرت عمر صاحب ورته دا اوښ ته تا ته سجده کوي خو موږ ته مې اجازه وکړه چې تا ته سجده وکړو. نبی علیه السلام ورته که د الله نه سوا بل چاته ما اجازه حکم د سجدې کړی ما به ښځو ته ویلو چې خپلو میړو ته سجدې وکړي. د میړه دومره حق ده په هغه باندې. نو یو د ځان په باب کې وایي ډارېدو چې ما ته به په احترام کې بیا خلک غلو شروع کړي. دغه دپاره اما د بل حق نه ضایع کو. دلته هغه د بل ته سردار په باب کې ویل قومو الی سیدکم. خلک یې په دغه پوهول چې هغو ته خو خلک سجدې نه کړي خو احترام خو باید وکړي د مشر. بل په باب کې امر کوو د خپل ځان په باب کې خفګان د دغه وجه نه. دومه توجیه نبی علیه السلام ته خلک ولې نه جګېده؟ حدیث دا چې مجلس ته به راغی هم خلک به ورته جګېده چې د مجلس نه به ووت هم خلک ورته جګېده. موږ تاسو ته حدیث بی فاطمه رضی الله عنها را روان ده چې نبی علیه السلام به د دې کوټې ته ورغی دا به ورته جګه شوه پیغمبر علیه السلام به مچ کو او په خپل ځای به کېنوه چې دا به د پیغمبر علیه السلام کوټې ته ورغله پلار ده پیغمبر علیه السلام به ورته جګ شو دا به مچ کړه په خپل ځای به کېنوله. ترمذي شریف کې حدیث را روان ده بیا به الله تصریحي ووي ولې نه جګېده ورته. او دا چې د صحابه مینه ډیره وه لکه دا ملګري ما دا مسله ځکه نه کړم ما یو وارې حدیث ځای راشي زه به ملګري پوه کړم په دغه لار زه روان یم. ملګري هلته ناست دي یا هلته په پولو ناست دي د دې ځای ته نه ورځم. موږ تاسې وینو که نه بعضې ملګري په یغ ځای کې لا جګ شي هلته جګ شي. دغه نه نبي علیه السلام بد منل. دا خو د تکلف راځي چې په نبي علیه الصلاة والسلام به ولې د کور نه راوځي چې چیرې خلک یې جګېږي به په هغه ځای کې دا بیا تکلیف نه تر جوړېږي. نو په ده خفه کېدو چې کوم مجلس ته به ورتلو هلته خو حق ده ورته جګېده به خو چې دی په لار روان ده تېرېږي دلته راګرځي نه ته چې دلته هم ورته جګېږي نو دا بیا تکلف د جملې نه راځي بیا خلکو باندې طبعا دا ستړی هر وخت جګېدن په بوج شي. نو داسې مه کوه په دغه پوه کول چې ډېر تکلف مه کوئ. هر ځای کې چې زه ما ووینې دې ته جګېږئ منع یې په یخ صورت کې وه کنې خپله جګېدن ورته ثابت ده.
چا دلته د دو حدیث نه د موجوده خلک چې انکار کوي دا وی چې حضرت نبی علیه السلام چې حکم وکړو چې قوموا الی سیدکم اخو زخمی و کومک ته ورجګ شي یوه شرح دا خبر را نقل کړي خو عام شرح ټول په دې چې نه د کومک خبره نه و ټول قوم ته وی قوموا ټول جګ شي علت سیادت ذکر کوي یا خیریت ذکر کوي زخمی توب نه ذکر کوي چې زخمی ته ورجګ شي قوموا الی سیدکم یا قوموا الی خیرکم جګ شي سردار خپل ته یا جګ شي خیر د تاسو ته د احترام لپاره امر کوي نو دا قیام جائز نه وای خو چې د علمیت او د استادی او یا د شیخ توب د پیری او د قدر دانی په لحاظ کې په د خدای پاک سره ثواب ولې نه ور کوي تا د شخصیت صفه قدر او کدی د رتبه خو دین ده خو د دین قدر دی وکړه یو مولوی صاحب راته قصه کړه د شیخ موسی خان صاحب رحمت الله علیه چې اشرفیه کې لاهور کې استادو کتابونه تاسو اوریدلې دي په د فلکیاتو په ارچش کې ډیر ماهر وو دغه طالبانو ته ادب عملا ورخو یو دوه عجب واقعي ماته ذکر کړه وای ځکه به دا هو چې زه دغه مختزي نه یم خو په خلکو کې ورځ په ورځ په علماو کې ادب ورکیږي دارالحدیث ته کله زر اعظم کله یو شیخ صاحب راځي کله بل شیخ صاحب راځي خو ټولو ځای کې کنه قانون دغه وي دغه طالبانو ته دا ویلې چې اته غنټه به شروع کېده چې مثلا په 8 بجې د ما غنټه شروع کیږي دا خو په خپل کمره کې و دي کمرې نه به بیا راتلو دارالحدیث ته ټولو طالبانو د دورې ته ویل راځي به د ما د کمرې مخ ته به درېږي چې زه راوځم ګډ به ټول د ما پسې را روانې دارالحدیث ته د استادانو قدر خلکو ورک کو چې عملا زده یې کوي یو دا پکړه بلې وای جګیدان پکړه چې استاد راشي باید ورته جګیږي به یو ورځ یو تبلیغي طالب و چې شیخ صاحب رانه نو وتوای نور طالبان جګ شو دای نشو جګ ګوره سایر خو سړی ته خیال دا ورځي چې خدای خو مختزي شو کنه دا ورګو چې ولې نشو جګ یغه ورته رسېب خو د سې روایت هم راغلی چې نه دی جګیږي خو من هم راغلی وای دی ویل بنای په وکړه په دا خېټه کې وروخت چې د اوسه 45 کاله ما دوره درس کړې ده زه په حدیث پیګم کته پیګې چې ته ما ته راخې هغه استاد ته ویل دي چې خپل مور پلار ته مجګېګه خپل استاد ته مجګېګه که متکبر ته ویل دي اخو چې څوک مختزي وي تکبر وي پکې زه خو عملا د ادب لپاره درته وایم چې د استاد ادب وپېژنئ ته ماته حدیث راکې نو منع هر چاته نه ده خو د مرګري دیم دغه باندې پوه شي چې نیت باید صفا وي چې ثواب خو وګټي دا د شرم د ریاکارۍ لپاره ډیر جګیږي په اکثرو ځایو کې جګیږي خو د شرم د ریا لپاره ما جګیږي بيخي ما جګیږي هیڅ مشکل نشته بيخي ما جګیږي بی ادبی نیت ما که چې د استاد بی ادبی کم بی ادبی پر نیت ما کنه خو د ریا لپاره جګیږي ما کنه دغه څه کنه که استاد په دغه خپکیږي بیا خو مقتضی شو ته په نستې چې دغه خپکیږي بیا خو مقتضی شو بیا خو متکبر شو خو ته ازمه کله جګیږي کله ما جګیږي چې استاد په طبيعت بوج راځي کنه راځي کراتلو خو متکبر ده او کنه دته فرق نه ورکو متحزم رشید احمد گنگوی صاحب د تصوف په پیدا کې خپل شیخ ته لیکي چې ماته درې پیدا خدای پاک په تصوف کې پیدا کړي یو په یو کې دا د چې عصمت حزم ماته برابر دي که څوک می صفات کې ماته فرق نه راکړي که څوک می غیبت کې موږ په صفات خوشاله کېږو کنه چې څوک غیبت وکي غیبت خو یې یغه ګناه ته چې په موږ کې موجود وي هغه عیب ښکاره کوي پیغه بیا خپکیږي چې خبر شو چې موږ سیدا خبر کړي کنه ولې خو نه پس نه دی اصلاح چې نه پس اصلاح شي چې ټوله دنیا د صفات کې تا ته څه پروا درکې چې غیبت کې څه ولې که ټوله دنیا صفات وکي او خدای نه خسته د ما عمل الله تقبل نه وي د ټوله دنیا صفات ماته په قیامت کې د میاشي د وزر غونې ګټه راکوي شي
او که عمل قبول وي چې ټوله دنیا غیبت وکړي د میاشتې د وزر غوندې تاوان راکوی شي د الله تعالی په اختیار کې ده. وروسته بیرته راځو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه قصې ته. فیصله خو یې وکړه د بنو قریظه په باب کې، خو چې بیرته لاړ هغه خپل ځای ته چې هغه دته خیمه نبی علیه السلام درولې وه او لاس مبارک پړسېدلی حتی تر دغه ځای پورې پړسوب را رسېدلی دا وطن ټول پړسېدلی. الله تعالی ته دعا کوي ای رب کریمه ته خو علم لرې چې هېڅوک ما ته نو محبوب په دې چې زه جهاد ورسره وکړم تر هغه خلکو چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بېوفایي کړې تکلیف یې کړی چې قریش دي. ما ډېره مینه د دوی سره وه چې د دوی سره وجنګېږم، خو اوس داسې معلومیږي چې د قریشو سره جنګ نور ختم ده. نو یې الله که د قریشو جنګ پاتې وي ما ورته جوړ کړي بیرته چې بیا ورسره وجنګېږم، او که د قریشو جنګ ختم وي نو الله ما د دغه زخم نه پسې مړ کړي چې شهید شم. د قریشو آخري جنګ د خندق کې زخمی شوی، هغه دلته دا ځای وچاودو ده د خیمې نه نونه دا بلې خیمې ته ورننوته فلم یرعهم هغه خلک ونه ډار کړه مګر وینه وډار کړه. نارې یې کړه دغه بلې خیمې ته دا چیرې روان دي تاسې د لورې نه چې ګوري چې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه زخم سروی شوی ده او وینې نونه تربیږي بیا وفات شو. اوس دلته څوک سوال کوي چې معلومیږي د حضرت سعد رضی الله عنه دعا نه ده قبوله شوې، ولې ده خو داسې ویلې چې ای الله که د قریشو سره جنګ پاتې وي ما جوړ کې. پته د مکې کې د قریشو سره ولې جنګ ونه شو؟ هغه خو وروسته وه که نه، خو هغه د دی خو جوړ نه شو مړ شو، نو دعا یې نه ده قبوله. جواب څوک داسې کوي دعا قبوله ده، خو د قبولي خو دا نه معنی چې په هغه ساعت به هغه شی پیدا کېږي. کله دعا قبوله شي هغه کوم شی چې دی غواړي هغه نشي حاصل، خو د قیامت ثوابونه یې ډېر شي. خو دومره توجیه دا ده چې نه دعا قبوله ده. د ده مطلب څه و؟ د معنا دا و که بیا قریش په موږ حملې کوي لکه احد ته راغله لکه خندق ته راغله نو الله بیا مې ورته جوړ کې. او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وویلې پرون؟ الان نغزوهم ولا یغزوننا، نور به موږ حملې کوو په دی. د دغه ځای نه دا وپامول چې نور د قریشو طاقت ختم شو بیا به په موږ حملې ونه کړي. الله یې دعا قبوله کړه، د هغه زخم نه الله تعالی دی شهید کړ. بیا چې جنازه وه کټ یې چې واخیست کټ په سپکوالي په درندوالي څوک نه پوهېده چې په دا کټ باندې د یو انسان پروت وي، هېڅ درندوالي باندې نه پوهېده. کټ ډېر سپک و. منافقینو خبیثانو شاته پرپګنډه شروع کړه چې دی د بني قریظه په باب کې د ظلم فیصله وکړه چې هغه خلک یې په مړه کړه. د ده وزن لکه د کافر په باب کې چې خدای پکې چې لم نقم له وزنه دا الله وزن ختم کو، عزت ختم کو، درندواله ختم کو. پیغمبر علیه السلام خبر شو هغه ویل نه دا په الله دومره ګران ده چې دی وفات شو عرش عظیم په حرکت شو. یا د خوشحالۍ نه چې د روح مبارک ورغی، یا د خفګان نه چې نور ساعت په مځکه نه ویني، د ساعت به روزانه نیک عمل الله ته پورته کېده. عرش عظیم په فراقت باندې د دغه نیکو اعمالو د پورته کېدن خفه شو ورېږدېده. او د ده جنازې ته زرګونو ملایکې راغلې وې، کټ یې ملایکو اخیستی و، د انسانانو په درندوالي نه پوهېده. ملایکې خو د نیک خلکو جنازو ته راځي، لکه په جهاد کې موږ او تاسې ویلې په بدر کې عملا جهاد کړی، نور ځای کې د تسکین دپاره راځي، د جنازو د خلکو دپاره راځي، د دعا او د تسکین دپاره کټ نه اخلي. خو د ده جنازې ته 80,000 ملایکې راغلي، د ده کټ ملایکو په اوږو نیولی، نو خلک یې ذاتي په درندوالي ځکه نه پوهېده.
د اخر روایت کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چې دغه مشرکین او حج و بیانوه جبرائیل علیه السلام د تا مرګره ده دا واقعا د بني قریظه په واقعه کې پیښه شوې وه چې د دین کار کوي ملائکه به د معاوني وي دفاع عن الرسول فرض ده شکرانه د مفاخرت فرض ده یو عبادت کو جبرائیل امین به تایید وي او یو ځای کې بیا موږ ته داسې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل خدای د تایید په روح الامین وکړي هلته راځي وایي جبرائیل علیه السلام د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته زړه ته د نبی علیه السلام د مدح اشعار اوس دا شعر چې شاعر جوړوي خو القا من الله وي الهام وي د نبی علیه السلام د مدح په باب کې چې دا اشعار جوړول جبرائیل امین القا ورته کړه یغه تایید کو د القا زړه تکړه د په ژبه خدای پاک جاری کول هغه اشعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح مبارک کې ذکر کول نور موسو سحر ویله په شمایل شریف کې چې شعر کلام حسن وقبیح وقبیح کله کله که په جماعت کې ویل شي هم پروا نه لري ځکه خود نبی اسلام په جماعت کې ویل دي په جلسو کې ویل شي پروا نه لري خو عامه مشغله جوړول چې ګڼګڼای دي د اشعار وي او د خاطر زو سندري بوله او د خاطر ز سندري بوله دا باید نه وي چې سینا ټوله په دغه ډکه شي مطالعه پاتې شي ذکر پاتې شي دا ناروا ده او که ذکر کثیر وي شعر قلیل وي بیا پروا نه لري خو په شرط چې شعر حسن وي شعر قبیح نه وي بس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا لقاءك ورزاءك ولواء حبيبك المصطفى وزيارته في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأزواجنا ولأصهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب الله تعالی موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي ټول طاعات عبادت بندگی په خپل دربار کې قبول وګرځي د ټولو کړه ګناهونو مغفرت نصیب وګرځي آینده ژوند خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا وغواړي اخلاص کی محبت کی خدمت کی معاونت کی رب کریم د ټولو په شر درس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پر کې د آفات او بلیات او مشکلات نه وساتي د دنیا او د آخرت خوشحالي د عزت ژوندۍ د موږ سره نصیب کړي موږ زمان د موږ ورونو د موږ مسیان د موږ شاګردان ټول علماء ربانین وګرځي مریدان او اولیاء کاملین وګرځي د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقداران او درجات عالیه جنت الفردوس د تار زایته دیدار نصیب کړي چې ژوند دي الله په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کې موږ ته توفیق دي ادب او خدمت نصیب وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين